بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو وینئ ما سره یو خور چې کوم دی نو دلته موجوده چې د هغې نوم خاصیده دی او اتفاقاً زه چې کوم دی نن د خپل مشر او د خپل ګران مشر لطیف خان لالاجي سره مونږ دلته ناست یو ګپ شپ هم لګو په دې کې زما دا مجوبه خور چې کوم دی راله نو دوی لږ مطالبه وکړه مطالبه یې داسې وکړه چې حقیقت کې یخني را روانه مونږ چې یا داسې چرته یخني راځي نو خپلو بچو دپاره کوشش کوو چې هغوی دپاره ګرم سویټر یلو ګرمې کپړې یلو او کوشش کوو چې دغه بچي موږ د خپل زړه ته رانږدې کړو نو اتفاقاً دا خور مې راغله نو دوی زما نه مطالبه وکړه راته وایي چې ما ورته پیسې رابار کړې ما ته وایي چې نه زه پیسې نه علم ماله ګرمې جوړې ده که یخني را روانه نو تاسو ګورئ زما د خور ته حقیقت دی چې د اګنور کول نه دي پکار او د دې خلکو چې کم دی خیال ساتل پکار دي د دې دعاګانې اغستل پکار دي بله خبر ده چې د داسې مونږ پښتانه یو په مونږ باندې د دې خویندو میندو حق دی چې مونږ څنګه خپلو بچو له ګرمې کپړې لو چې هغه شان دوی له مونږ والو دا خور ما سره موجود دی تاسو هم حیران یې چې دوی دا خبرې کوي زه حقیقت دا خبرې کوم خو دې خور چې کم دی دا خبرې نشي کولی د دې په خبره به تاسو پوه نشئ بیا به هم زه دوی ته دغه وکړم ریکویسټ وکړم چې څه نه څه د دې د خولې نه تاسو اورئ خورې السلام علیکم وعلیکم السلام خورې ستا څه پکار دي اما ونی بدی بکاری نجارا بانی بدی اول قوم بعد دامي نوني أوليما يا مولي دارني ونن ګرانو کتونکو تاسو اورئ زما د خور وینا څه ده د مذهبي خور وینا مې دا ده ډېره فکرمندۍ خبره وي په ما د چا پیسې دي چا چې پیسې دي نو هغه هم پکایي چې الله دې وبخي چې خدای ته ماف کړي ولې چې په خپله معذوره ده ګرځي یو ته لازم معذوره نه شي څه د ګټې څوک شته هم نه او یو نامنزل دغه باندې چې کم دی رواني ګرځي یا تاسو 10 روپۍ دوی څه وایي یو بنده دروي ګرانو کتونکو دوی زما د مذهبي خور یو وینا وکړه په د خپل انټرویو کې وایي چې 500 روپۍ را باندې چاري او نن به رانه خامخا غواړي نو زه خو یم دا د 500 روپو خبره نه زه خو یم چې ټول عمري د داسې خور موږ خدمت وکړو ولې چې په خدمت باندې الله ملاویږي او بار بار موږ ته خدمت په حق لا باندې چې کم دی نو ډېر تاکید راکړی کېږي او ډېرې خبرې خدمت په ځای کېږي چې څونه خدمت وکړي نو دونه به الله پاک تعالی د هغې صلې درکوي نو زمونږ کار هم دغه دی که د یو سوشل اکټیویسټ دی که هر یو صحافي هر یو جرنلسټ هغه کار هم دا دی دا اصل کار دی په دې وخت کې چې هغه د داسې مظلومه خلکو جی ونن ولكن اللام قميص اللام نور لا يجب كذا اللام قميص اللام لجنم قميص ګرانو کتونکو تاسو وینئ هغه بار بار زمانه د مایک راخي او هم تاسو ته چې کوم دی ریکویسټ کوي تاسو ته وینا کوي چې یاره زما امداد وکړئ او زه حقدار یم د امداد نو زمونږ نمبر چې کوم دی موږ به خپل تاسو په سکرین باندې ویلې زمونږ دا د موبایل نمبر دی که دوی سره څوک امداد کول غواړئ د دې همدرد کېدل غواړئ د دې غریبو په سر لاس کېښودل غواړئ دې تور سرو دا خپل زړه سره رانږدې کېدل غواړئ نو بالکل حقیقت چې د دې خدمت تاسو کړو تاسو ته به ډېر لوی فایده وي जब गर्मी अपनी चूल्हे हाई मिरिंडा से कर सब कुछ राइट और खुल के जी लो अपनी फन साइड जब मन बोले मम मिरिंडा حقیقت ته جړام راشي چې د خور ته ګورم ولې چې هم دا دغه خبرې کوي چې یاره
لکه د دې دا ګېډه مړه نه ده، اوږې ده، اوږې په دې ده چې څه شتې نه، څوک یې د ګټې نشته او دکه ستا او ما ته ودرېږي، نو بالکل دا مه اګنور کوئ او چې څونه کېږي نو دې سره امداد وکړئ. ما یوسف جان له اجازت راکړئ د خپل کیمرمین شهاب سره پښتو نیوز مردان.